د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نوې قطې جوړېدو اعلان وکړ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد غواړي چې یوه نوې قطه جوړه کړي په کابل کې. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د افغانستان د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په موخه د یوې نوې پوځي قطعې د جوړېدو پلان لري. نوموړي ټینګار کړی چې دا ګام د نظم، د مسلکیتوب او د امنیت د لا ښه کېدو لپاره اخیستل کېږي. ملا یعقوب ویلي چې نوې قطعه په د مشخصو اصولو او واضح چوکاټ له مخې رامنځته شي او هڅه به دا وي چې د هیواد د امنیتي اړتیاو سره سم یو منظوم او روزل شوی ځواک جوړ شي. د هغه په وینا دفاع وزارت غواړي داسې ځواکونه ولري چې د مرکزي قومندانۍ تر کنټرول لاندې وي او هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې چمتو اوسي. نوموړي زیاته کړې چې په امنیتي بنسټونو کې د نظم او همغږۍ د هر نظام اساسي اړتیا ده او نوې قطعه په همدې موخې لپاره رامنځته شي څو د بې نظمي او موازي جوړښتونو مخه ونیول شي. هغه ټینګار کړی چې ټول امنیتي ځواکونه باید د واحد قومندانۍ اطاعت وکړي. سیاسي او امنیتي شنونکي وایي د نوې قطعې د جوړېدو اعلان به داسې حال کې کیږي چې افغانستان له امنیتي، اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د دوی په اند دا ډول ګامونه به هغه مهال اغیزمن تمام شي چې له شفافیت، مسلکي روزنې او روښانه مسؤلیتونو سره مل وي. په پای کې ملا یعقوب ویلي چې د دفاع وزارت هڅه کوي د هیواد د امنیت ساتنې لپاره مسؤل، نظم او اغیزمن ځواکونه ولري او د افغانستان ثبات د ټول ګډ مسؤلیت دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې د الله